د ورو سوال کړی دی او دوی سوالونه ماته ډېر راځي دا عجیبه سوالونه یي وایي زه یو ورځ مې د ښځې سره خبرې اترې واړولې او بیا هغه لاړه کمرې نه ووته زه په کټ کې پروت وم او بیا مې هسې په دې زړه کې لکه دغه جنګ جګړه بیا راغله چې ګوره دې ما ته دا خبره وکړه او ما ورته داسې ووي او ما ورته داسې ووي او ما ورته داسې ووي او په دقې کې ما ورته لکه کوم چې دی خیال کوي په هغه خیال کې ورته ووایي چې نور زما ستا خبره ختمه شوه ته طلاق یې او دا دی وایي چې ما په داسې اواز ووایي چې ده پکې خبرې هم کړي نو دا علم دی بعضو دا مطلب دی چې علم څه ته وایي یو ښایسته رومیال په سر راواچوه او د خپل نوم سره قاري ولګوه او اخري دا لنډي درې څلور صورتونه یاد کړه اوږد مسواک را پیدا کړي چې بهر بالکل یې جیب نه راوتی ښکاري او بس او تا ته به داسې ووایي ولې د دې عالم څه ښکري څه خو دغه یي ده ظاهره عقیده ته وګوره او ما ته وګوره او دا یو نیم ملګری سبحان الله یعنې د شکل نه بلکل دې څه ښکاري زه کله کله بعضو ملګرو سره ګپ لګوم چې ما وغیره وایي نو بعض ملګرو ته زه یم ګوره دې ټیم کې څوک رالو ته زما نه غټ ملا ښکاري دلته ستا خوا نه راځي زما خوا نه راځي خبره د دې نه چې ظاهره کې څنګه دي علم هغه پوهه د قرآن او د حدیث ته قسمه قسم مسلې تاله راتلی شي لکه اوس یو خو دارور وایي چې ما خیال کو نو تاسو کې به ډېرو په زړه کې راګري چې مړه په خیال کې خو طلاق نه واقع کېږي هلته هغه دا وایي چې زه پکې لګیا وم نو ما داسې په غلي اواز سره ویلي دي چې ته طلاق یې خیال دی او په خیال کې د خبره کړې ده خو دومره لکه وي ځان سره چې لکه خیال کړی سړی کله کله ځان سره لګیا دا د یو نیم سړي عادت چې دی ځان سره خبرې کوي ها اوس مسله څه ده سوال دا دی چې دا ښځه به زما طلاق شوې که نه زه په انتهایي مین یم دا چې طلاق ورکړي بیا راشي بیا ته دا ټکی پکې لازم بس ډېر ښایسته ژوند زموږ روان دی او زه نه غواړم چې طلاق یې کم او اوس څه وکړو جواب د دې مسلې هغه دا دی اول نن سبا د دې وهم دا بیماري ډېره زیاته شوې ده ټینشن د دې داسې چې د هغې دوه غټې وجې ما ته ذهن کې راځي اګر که وجې ډېرې خو دوه به ذکر کړو یو غټه وجه د دې ټینشن او د وهم هغه بېدیني ده کله سړی چې بېدینه شي که نه نه الله پېژني نه پیغمبر پېژني ده ته وهم او ټینشن ډېر راځي په نسبت د هغه سړي چې هغه دیندار یو سړی به چې ولې دینداره ته ټینشن نه وي نه دینداره ته هم ټینشن راځي خو دا خبرې د دینداري د هغه د ټینشن کموي او تر بل سره خو دینداري نشتي نو دی پکې ښه ورننوځي بیمار شي بیا ترې لیونی جوړ شي دویمه غټه وجه د ټینشن او د وهمونو نن سبا هغه دا مسایل دي د دنیوي یعنې دومره مسلې ډېرې شوي دي بېروزګاري عامه شوې ده غربت هم ډېر شوی دی د خلکو ضرورتونه ډېر شوي دي هغه پوره کېږي نه دا هم سړی ټینشني کړي او په دې کې هم دخل د بېدینۍ دی ځکه دینداره سړی که داسې فقیر که نه چې په دې خېټه پورې درې کاڼي تړلي دی بیا هم په هر حال کې د الله شکر ادا کوي او صبر کوي او خپل ژوند تېروي ناول خو دې مسلې نه ځان لرې ساتي دا وهمونه ټینشنونه پرېږدي او څه چې زما او ستا رب لیکلي هغه به کېږي ما او تا به لاس پې وو اسباب به لټو د هغې نه اخوا ما او تا څه نه شو کولی څه کولی شو اخوا یو سړی راولګېدو اسباب یې مو ولټول منډې مو والې بیا هم نه کېږي څه وکړو اخوا صبر بارک الله فیک موږ سره یو لار ده صبر او الله ته واپس شي لکه چې هر څه اوله کې او اخره کې د الله په لاس کې نو دا خبرې پرېږدي او دلته خو نن سبا په دې مسافرۍ کې ډېر ملګرو ته دا ټینشن دا مسله راغلې ده او بعضو پکې ځانونه هم وجلي دي نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي او الله دې دا غربت زموږ د خلکو ختم کړي او الله رب العزت ته حاجتونه زموږ د خلکو پوره کړي او الله رب العزت ته چې چاته څه قسمه مسله ده مالي ده غیر مالي ده الله دې هغه مسلې دغه حل کړي نو یو خو دې ورور دا ویلي چې ما زه د خپل ځان سره لګیا وم که ځان سره لګیا وي د دې دوه تعبیره وي ځکه زه اکثر ملګري چې ما په سړی شي طلاق کو مسلې تپوس کړي یاره وایي زموږ یو ملګری طلاق ورکړي زه ته یو ملګری راوله طلاق تا ورکړي وي نه ما خو نه دي ورکړي زه یو ملګری راولګم نه نو وایي خو دلته زه یم که نه نو زه ورته یم ته خو یې خو زه دا تپوس تا نه کوم چې د ملګري د ښځې په هغه ټیم ته څه ویلو بیا داسې ما ته ګوري وي نه کور کې خو د هغه سره نه وم
نو چې نوي خوا که سړی راولېږي که نه چې زه دې پوره تپوس وکړم داسې چې ګپ خو نه دی چې زه تا ته وایم طلاق او نه یې طلاق نو بیا او زه تا ته وایم چې نه ده طلاق او طلاق یې نو بیا خو وړې خبرې خو نه دي که ګټې مسلې لازم هغه سړی په کار دی ځکه چې بعض خاص تپوسونه د هغه نه دي د هغه د بل طرف نه د کور والا باره کې تپوسونه له دې نه بعد یو نتیجه راوځي دلته ورو چې زه د خپل ځان سره لګیا وم ځان سره لګیا وم دې کې احتمال د دې دی یو احتمال چې ده تلفظ نه دی کړی یعنې ده ټکي ویلي نه دي ولې هغوی ځان سره لګیا وو نو ځان سره خبرو کې تلفظ نه کېږي نو زه دلته یو احتمال دا دی ده تلفظ نه دی کړی تاسو ماله جواب راکړئ دا احتمال څنګه راتلی شي داسې کېدای شي ځان سره خبرې په سوچ کې نه خو ما خبرې کړي دي وایي د ځان سره لګیا وم تاسو دومره سادهګانې یوه معروفه خبره ستا د ذهن نه وځي وایي او کله سړی خبرې وکړي بغیر د تلفظ نه ولې ما ورته لګیا نه یو بل سره یاره وایي سهار ځان سره لګیا وم چې داسې بهر ته وځم لګیا وم معنی ده چې زړه کې مې دا خبرې اړولې راړولې دې ته هم خلک وایي لګیا وم نشي کېدای شي نه نه موږ د ده دا خبره ذکر کوو دی وایي د ځان سره لګیا وم اوس هغه کس خو مخامخ نه شي چې زه ته تپوس وکړم ته ځان سره څنګه لګیا وي خو زما خو ذمهواري دا چې زه دله پوره جواب ورکړم که ځان سره لګیا وم معنی ده چې ده تلفظ نه دی کړی خو په دې خیال کې دی لګیا و نو په دې هېڅ نه کېږي ځکه چې حدیث کې دا صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې الله رب العزت زما امت ته خبرې معاف کړي دي چې د دوی په نفسونو کې اوړي راوړي چې څو پورې پې عمل نه یې کړی او څو پورې پې خبرې نه یې کړي نو په دې نفس کې دننه چې څه اوړي راوړي په دې الله رانیونه کوي او طلاق صرف په نیت نه واقع کېږي بلکې د هغې سره تلفظ پکار دی یا کتابت پکار دی لیکل یا لیکل دی یا تلفظ دی سره د نیته صرف په نیت ښځه نه طلاق کېږي ګوره یو دا احتمال شته دویم احتمال دا دی چې دوی د ځان سره لګیا معنی ده چې ده په غلي اواز سره دا خبره ځان سره کړې ده احتمال د دې کېدی شي که نه شي کېدی دا هم کېدی شي نو که داسې کړي نو بیا والله اعلم ښکاري داسې د دې سوال نه او د دې نه چې به ښځه ډېر مین یم او نه طلاق ومنو او دا دې په دې خیال کې د ده نه سبقت لساني شوې ده یعنې داسې نه مانه خفه شي خو ډېر باتور دی بخابه خو دې سختې خبرې نه شي کولی په دې جنګ کې په دې خیال کې غوسه شوی په دې خیال کې او بس د خولې بس ته طلاق دی دا داسې یعنې غوښتم نه چې داسې ووایي خو سبقت لساني دی ته وایي د دې سوال نه داسې ښکاري نو که داسې نو بیا هم ښځه نه طلاقېږي وجه د هغې دا ده چې په خطایي سره د طلاق په لفظ ویل د طلاق نه شمارلی کېږي قرآن کې دی ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به تاسو پکې خطا شي الله تاسو په هغې نه رانیسي یو سړي اراده نه ده طلاق ورکول یعنې یو سړی لګیا دی د ښځې سره عامې خبرې کوي او په عامو خبرو کې په جواب باندې طلاق ټکی راغی دا نه چې ډز ته ورته بس په څوکۍ ناست بس فلانیه قصه ختمه شوه ښه لاړو هر څه ختم شو نه صبر هغوی ما دا نه دي زما په یو رګ کې مې د طلاقو ټکی نه راته انسان دی کله سبقت لساني وشي نو دې سره طلاق نه واقع کېږي سبق اللسان باقاعده علماو فقهاو محدثینو هغه اسباب چې ذکر کړي دي چې د هغې د لاسه د طلاق په قصد کې خلل راځي یو سبب پکې دا دی سبق اللسان چې دا سبقت لساني وشي والله اعلم ما ته دې څه ښکاري چې د ورور نه سبقت لساني شوې ده که نه تاسو څه ښکاري چې د په رښتیا طلاق ورکول نه دلیل به دا چې په رښتیا نه ورکول چې دی وروسته وایي چې نه زه پې مین یم او ښه ښځه ده او ما نه غوښتو خیالاتو کې ناول خو موږ وایو چې د خیالاتو نه وته پکار دي د خیالات سړي ژوند لیونی کوي او ګډوډ کوي زما خواله څو راغلي څو راغلي بعض راشي هغه ټکی هم ماته نه وایي ټکی حالانکې طلاق یې ورکړي ما وی ښځې لا دغه ورکړي نو دغه څه کله پکې زه بعض نیم ته غوسه وکړم زه یم چې دی د دې وهمونو نه وځي بعضو ته مې د ده په مخ کې احمدشاه صاحب په مخ کې مې یو کس دی ما که بیا مې ولیدې که نه غربوم دی او داسې دی غربوم چې یاد یې ساتي مقصد دا و چې دی د دې قیسو نه نور خلاص شي هغه سړی چې دومره سختې خبرې ورته به وکړي چې غربوم دی بل بیا مازدیګر منظر دلته راغلی وایي طلاق خو به نه یې که نه اوس دا وهم دی
لکه د طلاق نه مې په قرآن د تلاس کېدم په دې جومات کې نه د طلاق ښه لاړ بیا راغی وایي ما چې تا سره دا لکه ما چې تا ته دا خبره کوله چې ما ښځې ته داسې ویلي دي هسې په دې خو به نه طلاقېږي که نه ځکه چې ما خو تا ته ووي اوس دا بیمار دی نو دا وهمونه دي په دې الله رانیونه کوي الحمدلله الله رب العزت کریم ذات دی مهربان رب دی خو دې انسان ځان ته دا مسلې په خپله جوړې کړي دي یعنې یو لګیا و ما ته وایي چې سهار مانځه نه وي راووتم پته نشته چې اوس دغه کې یم چې دغه ټیم کې ما ویلي دي که نه دي چې دا ښځه مې طلاقه ده که نه بیا ماسپښین ګوره ما ویلي دي که نه دي ویلي او دا دغه سوالونه ما ویلي دي او که نه دي ویلي ما ویلي دي او که نه دي ویلي نه ده طلاقه لکه ښځه ستا نه ده طلاق نو ټولو ته نصیحت دا دی چې د دې وهمونو نه ځین راوځي دا د انسان ژوند لنډ تنګ کړي ښه دا بیان تاسو د شیخ صاحب واورېدلو پوره بیان د طلاق باره کې چې دا طلاق وشو او که نه شو کوم سړي چې په زړه کې سوچ کړی یا په خوله یې ورته ویلي او 3 طلاقه په یو مجلس کې ورکول دا څنګه دي شیخ صاحب په ډېر او قیمتي او اهم بیان وکړو نو امید کوم چې تاسو به دا بیان خوښ شوی وي د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کې مخکې چې هغوی ته هم د دې نه څه فایده واخلي او دا مازغي په دې باندې کولو شي چې بیا سبا دپاره داسې کار نه کوي ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې موږ له راکوي اجازت السلام علیکم ورحمت الله